په خیرونه ملګرو د فلم سټار آصف خان مرکه د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خاغلی رحمان بنيري سره او بیا د یو فلم ذکر او دغه فلم دا وخت یو سنسیشن دی د ډسکشن موضوع ده د پښتنو لیکوالانو یا د سوشل میډیا یوزرز په منځ کې دغه فلم چې په 1990 کې ریلیز شو کامیاب او ناکام د دې موضوع سوا او 33 کاله بعد خلک ولې دا ډیر زیات یادوي خاغلی آصف خان د پښتو او اردو ژبې نامور یا نوموړی فلم سټار او دغسې اداکار دی دا وخت اگر چې اکچو رول نه پلی کوي خو د وایس اف امریکا سره یا د امریکې په دوره دی نو هلته ښاغلي رحمان بنيري سره هغه مرکه کړې ده او په دغه مرکه کې دغه فلم بارود کا تحفه د دغه ذکر کړی دی دغه فلم په افغانستان کې په کونړ کې د یوې یا څه د پاسه یوې میاشتې وخت کې ریکارډ شوی دی زیاتره یې افغانستان کې ریکارډ شوی ده او ویلی شي آصف خان بقول آصف خان چې دا فلم په هغه وخت کې د یو سیاسي جماعت یو ښکارا مشر چې دا وخت خدای بخلی دی د هغه په مرسته باندې ریکارډ شوی او نه صرف د ده مرسته بلکې د پولې هغه غاړه د افغانستان یو جهادي یا یو تحریکي مشر پوره مرسته په سهولتکارۍ فیسیلیټیشن باندې آصف خان وایي چې دا موږ ریکارډ کړی دی دا فلم یو خو ناکام و ډیر زیات فلاپ فلم و ولې فلاپ شو موضوعي سوا او ما خپله کتلی دی که نه دی کتلی نو ما د دې حوالې سره چې کوم کله د آصف خان د انټرویو د دغه یو کلیپ ښاغلي رحمان بنيري شیر کړ نو دا بیا ما سرچ کو او ما چې کله د دې لومبۍ حصه یو 50 یا 60 منټه کته یا څه د پاسه ګنټه لومبۍ حصه وکته بیا دویمه راته کتل دي نو دغه وخت چې کوم کس 9 کاله وړاندې دا فلم په یوټیوب باندې لوډ کړی دی نو صرف 3-4 زره کسانو کتلی نن چې مې دوباره بل قسط کتل غوښته نو مې کتل چې 50-60 زره خلکو دغه فلم کتلی دی یعنی 33 کاله بعد د دې فلم موضوع یا د دا فلم یو ځل بیا ری سرفیس شو یا دوباره منظر ته راغی خلک ورباندې بحثونه کوي فلمونه کتل اسیم یو خو موږ د تیلې ټوپۍ د زمانې خلک او بل دا چې فلمونه کتل وي سی آر ته په هغه وخت کې اکسس کول زمونږ غوندې غریبو خلکو دپاره ګرانه هم وه او بل دا چې ګناه پکې هم ده د وي سی آرونو د مارکیټ د فلمونو خلاف بهرحال موږ ډېرې مظاهرې هم کړي دي نو موږ فلمونه کتل داسې مناسب اوس هم نه ګڼو او نه م کتلي دي خو دا چونکې ښکاره شو راته چې دا د بحث موضوع ده نو د دې صحیح سمه وکته خو دا فلم د دې فلم په کنټینټس باندې په موضوع د خبرې نه وړاندې دا ضروري ګڼم چې دا مسعود رانا پروډیوس کړی و اوس د دې فاینانسرز یا د دې مالی تعاون کوونکي که څوک ادارې وي یا سیاسي جماعتونه وي یا سیاسي پارټۍ وي خو دغه وخت په افغانستان کې یو تحریکي ډلې دې له سهولتکاري ورکړې وه تاسو ته یاد دی چې د روس چې کله راغلی و افغانستان ته په 78 کې نو دا واپس د دې اخیری کس په امو په سین باندې د امو په پول باندې پورې وته په 89 کې یعنی کال 1998 کې او دا فلم بیا ریکارډ شوی دی و دغه افغان جهاد په موضوع باندې په 1990 کې بیا هم په داسې حالت کې چې په افغانستان کې د مقامی رهنما ښاغلي نجیب حکومت و او په افغانستان کې روس بالکل موجود نه و د هغې ملیټري پریزنس اکچو ملیټري پریزنس نه و خو بیا هم دا فلم ریکارډ شوی دی دا واحد فلم دی د اردو چې د ټاکی فلمونه یا موشن فلمونه وروسته خاموش فلمونه وروسته چې کله د اردو فلمونه شروع شوي دي نو دا واحد فلم دی چې په دې کې زنانه اداکاران خو کار کړی دی خو کومه سندره د زنانه اداکارې په نوم باندې نشته اگر چې دا سکیجول وه یا سکیجول وه مطلب دا چې کاسټ کې شامله وه بنیادی سکرپټ کې شامله وه خو بیا چونکې دغه موضوع د افغانستان کې د روس د موجودګۍ وه او حساسیت و نو زنانه اداکارانو ورپکې کار کړی دی لکه سنیتا خان او دغسې نغمه په هغه وخت کې څوک پنجابۍ اداکاره ده او مسعود رانا 4 واړه سندرې په دې فلم کې چې کوم دي نو هغه ویلي دي د دې 4 سندرې یو 4 واړه کې ما 2 واورېدې هغه هم دغه نر ګلوکار یا نارینه ګلوکار ویلي دي یو چې پلین وه هغه بیا ایکسکلوډ شوي وه یا لرې کړی شوي وه یا سنسر کړی شوي وه د خاص مقصدونو دپاره ځکه دغه فلم پروپیګنډي مقصد دپاره جوړ او داسې موضوعي جهادي وه نو په دې وجه باندې د دغې نه د دغې ښځې سندرغاړې دغه غږ چې کوم دی دا لرې کړی شوی او سنیتا خان و په دې کې شفقت چیما او
آصف خان و دې کې مسعود رانا په خپله او په دې کې دا ناکام و. یو خو د دې ډایرکشن ډېر پور و چې ما چې کوم ریویوز په دې وکاته، بله دا چې په دې کې یو جانزیب نومي اداکار ډبل رول پلی کړی نو هغه ډېر زیات دویمه وجه دا وه چې دا فلم ناکام شوی و. د دې فلم موضوع باندې خو تاسو لږ ډېر پوه شوئ او که دې موضوع نه تاسو نه خبر نو آصف خان انټرویو په وایس اف امریکا ډیو یا د رحمان بنیري سره کتی شی او لیکوالان مبارزین ملګري ورباندې لیکل هم کوي او زیاتره په دې کې د پښتنو ترڅنګ پنجابیان اداکارانو دا بل کوم رانا د دې پروډکشن کړو، مسعود رانا بیا د دې سندرې ویلي دي. دې کې ضروري خبره داره چې په دې فلم اگر چې بحثونه کیږي خدا په افغانستان کې د رشیا په موجودګۍ یا دغه وخت کې څه ته چې جهاد ویلې کېدو ویلې کېږي نو دا په دې موضوع باندې د اردو ژبې تر اوسه پورې معلوم لومبی فلم دی چې هغه په افغانستان کې دننه یا د دې کافي حصه چې کوم دا هغه په افغانستان کې دننه ریکارډ شوي ده. نو دا وخت د بحث موضوع ده بارود کا تحفه یا د بارودو تحفه ګفټ ګن پوډر. نو ظاهره ده چې د نوم نه څنګه لګي، خو زما دپاره پکې د حیران کن خبره دا ده چې دغه وخت کې رشیا د افغانستان نه وتلې وه. اکچوال میلیټري پریزنس یا اټوار نو د هغه خلکو سره چې هغې د رشیا د پریزنس یا د موجودګۍ یا د میلیټري مداخلت خلاف وو. بیا هم د افغانستان د هغه وخت کوم ریپبلیک چې و د هغې سربراه نجیب په دغه وخت کې په حکومت کې و. اوس دا چې دا فلم ناکام شوی دی کنټینټس اندازه به تاسو ته زما د خبرو نه شوي او ولې ناکام شوی دی ولې په ډسکشن کې دی نو دا لنډه غوندې خبره وه او چا کم سیاسي مشرانو هغه زمانه نوم یې چې سیاسي مشرانو بهرحال دا فاینانس کړی دی. نو په دې وجه باندې په دې اوس زیات ډسکشن کیږي چې دا ګڼلی شي چې په هغه وخت کې فلمونه کتل په فلمونو کې زنانه اداکارانې راتګ هغه وخت کې نه صرف په هغه وخت کې بلکې اوس وخت کې موږ ګڼو زموږ یقین دی چې دا ګناه والا کار دی یعنی ښه کار نه دی. خو بهرحال کېدل نو اوس تاسو ان بټوین د لاین په خبره څومره چې پوهېدی شئ هغو نه ځان پوهه کړئ او څومره چې نه پوهېږئ نو بهرحال دغسې بیا زه هم نه پوهېږم په ډېرو خبرو باندې ځانتې هم نه خبروم او دا ده چې یعنی څومره څیزونه څومره خلک څومره نظریاتي چکرې ګیجټس ټیکنالوژي په سوشل میډیا پریزنس په میډیا په وي سي آرونو نیک کنسپټس څومره بدل شي یا بدلون چې کوم دی نو هغه راځي. خو بهرحال موږ د تیلې د ټوپۍ خلک کې تاسو زما تیلې ټوپۍ نه نو موږ نه فلمونه کتله ګناه مو ګڼله او نه یې ګورو ځکه چې ګناه یې ګڼو. نو لا تر دې دمه ما پوره نه دی کتلی او سندره یا زنانه چې کله راغلي دي نو هغه ما وړاندې سکیپ کړي دي یا دغسې د موسیقۍ که لږ ډېر تاثر هم راغلی دی نو سندرې ما پوره خو نه دي کتلي خو دا مې صرف اندازه لګوله چې یعنی سړو ویلي دي که ښځو ویلي دي بیا مې سکیپ کړي دي ځکه چې هغې کې بیا مختلف دون او دغه یعنی څیزونه شامل وو کوم چې ما نه غوښته ځکه زه د 1990 نه په دې خبره پوه شوم چې دا کار غلط دی او بل دا چې په خپله باندې د وي سي آرونو په مارکیټ پتراو یا داسې مظاهرو کې یا د دې حوالې سره زما موقف هم پاتې شوی دی. نو بیا دا هغه وخت سره چې زه ټین یا ارلی 11 12 14 14 کالو یا د سکول اتمه پورې سټوډنټ وم خو بیا هم چونکې مخالفت مې کړی دی نو په دې وجه باندې لږ البته که غټ وي نو بیا سړی شرمېږي خو هغه وخت کې خو سړی ډېر کچه ذهن نو هغه وخت کې هم غلط و اوس هم زه ګڼم چې غلط دي زنانو ته په افغانستان کې فلمونه جوړول نن کې په داسې حال کې چې موږ دلته خلاف وو نو دا کار هغه وخت کې بیا غلط و اوس هم غلط دی او زه حیران په دې یم چې روس په دغه وخت کې وتی و نو بیا د رشین پریزنس یا د رشین د انویژن حوالې سره فلمونه جوړول په هغې کې دغسې تاثر ورکول چې افغانستان کې ډېر ظلم او جبر او بربریت روان دی نو دا زما دپاره بهرحال یو سوالیه نشان دی خو دغه ځینې سوالیه نشانونه تاسو ته هم پرېږدم تاسو واورېدم کورم